چېرې ستاسو موبایل هینډ کېږي نو دا طریقه خپل موبایل کې لازمي وکړئ. چا موبایل هم هینډ کېږي یا د هغې سټوریج فول وي هغه سپیس خپل ځای نه پرېږدي کوم موبایل چې کوم ځای نیولی یا بره پرې هغه اپشن راغلی سټوریج فول نو دا طریقه تاسو څنګه خپل موبایل کې حل کوئ چې ستاسو موبایل به هینډ کېږي هم نه او څنګه چې مخکې کار کوئ څنګه مخکې کار کوي. نو راځئ ځو په دې طریقه باندې پوه کوو. هسې ډېرو ملګرو موبایل چې کوم دی هغه هینډ کېږي نو په دې وجه چې موږ پکې هسې پکچر یا ویډیو وي پکې اتې موږ لر کوم کو یا اپلیکیشن وي داسې اتې موږ لر کو خو لکه بیا هم زموږ سره سټوریج بره پې اپشن راغلی هم یا اتې لر کېږي کوم سټوریج اپشن چې دی هغه ته هم نه لر کېږي او ځای هم زموږ سره نه پرېږدي او زموږ موبایل چې کوم دی هغه ډېر سلو وي هینډ کېږي هم جم کېږي لکه کار هغه شانتې مخکې نه به شانتې نه کوي. نو دې لپاره د اپلیکیشن ضرورت نشته. یو نارمل طریقه ده خپل موبایل کې خپل موبایل سیټینګ ته راشئ چې موبایل سیټینګ ته راشئ په دې کې به تاسو داسې لاندې به راشئ په دې کې به تاسو لیکلي ایپ منیجمنټ یا ایپ منیجر په څو کې به ایپ یا اپلیکیشن لیکلی وي نو په هغې باندې تاسو کلیک کوئ. په هغې چې تاسو کله کلیک کو په دې ایپ سیټینګ باندې به کلیک کوئ. ایپ سیټینګ باندې کلیک کوئ ستاسو د موبایل چې کوم ټول اپلیکیشن په کوم موبایل کې انسټال وي تاسو ته به ټول هغه راوالي. کله مو تاسو ته راوالي نو د هغې نه مخکې تاسو ته موږ خپل د موبایل سټوریج ښیو. موږ د موبایل سټوریج چې کوم دی 53.55 GB دی چې موږ دې کې کوم ځای خالي کوو نو هغه کې اوس یو اپلیکیشن به تاسو راغلی په دې کې د کلیر کیش دا ډیټا دا به ماینس کوو کوم کلیر کېږي چې نو هغه سټوریج به موږ نو آل ګیلري په دې باندې ما کلیک کوو نو په بیا به سټوریج باندې کلیک کوئ. د هغې نه بعد لاندې ته کوم کلیر کیش دا ښکار دا به تاسو کلیر کوئ بیا داسې دا به بیک کوئ داسې بل اپلیکیشن به راولئ. د هغې نه هم تاسو دا سټوریج باندې کلیک کوئ د کلیر کیش باندې یو موبایل نو تاسو موبایل کې چې کوم اپلیکیشن هم انسټال وي لږ محنت په غواړي خو هغې کې تاسو حق کوئ یو اپس راغلی دا اوس د انډرایډ مونږ رالو په دې باندې تاسو کلیک کوئ دا سټوریج باندې سټوریج کیش چې ورته لیکلی په دې باندې تاسو کلیک کوئ. په لاندې دا ډیلیټ نشان په شانتې کلیر کیش لیکلی په دې باندې تاسو کلیک کوئ. داسې به تاسو ته لږ لږ سپیس در پرېږدي نو هسې اوس مونږ پکې بل یو هغه به کلیر کوو. هغه سټوریج ته به راځئ لاندې به کلیر کیش باندې به راځئ بیا به واپس بیک کېږئ داسې ټول اپلیکیشن ستاسو سره هم کم موبایل کې انسټال وي په هغې یو اپلیکیشن باندې تاسو دغه سټوریج ته راځئ کلیر کوئ به ستاسو سره چې کوم فالتو ځای نیولی وي یا موبایل ستاسو هینډ کېږي نو هغه به تاسو ته واپس کلیر کړي. نو اوس مونږ یو 3-4 لر کړه نو واپس راځو موږ خپل فایل منیجر ته لږ ریفریش کړو نو ستاسو ته ښکاري لا وختي 55.55 GB اوس 55.53 GB شو. نو دغه شانتې ورو ورو کم اپلیکیشن چې ستاسو موبایل کې انسټال کړي وي دغه شانتې په سټوریج اینډ کلیش باندې چې کله کلیک کوئ نو په کلیر کیش په دې باندې به کلیک کوئ داسې خپل موبایل کې کم اپلیکیشن وي او به دغه شانتې کلیر کیش باندې چې کله تاسو دغه کړو ستاسو موبایل چې کوم ځای وي هغه هم تاسو ته پرېږدي ستاسو موبایل به واپس هغه شانتې زوړ حالت ته راشي او هینډ کېږي هم نه جم کېږي هم نه. نو که زموږ د ویډیو خوښ شوي خپل ملګرو سره شیر کړئ زموږ د پیج سره لایک کړئ زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ضروري سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې در رسي. والسلام.